شپږم نمبر سبب دا دی چې انسان کې اخلاص نشته. بله اخلاص دې ته وایي چې هر شی د الله د رضا دپاره کول، دې کې د بل غرض خلط نه وي، نور اهداف پکې نه وي پراته، نور اهداف پکې نه وي. کله چې انسان کې اخلاص پیدا شو، یو عالم د امام ابو غداب فتاح ابو الغدا ورته وایي، د یو کتاب لیکلی، رسالې لیکلی د سیر اعلام النبلا د ذهبي صاحب نه، او په هغې کې سیرت صاحب د اویاو علماو واقعات دي چې هغه وفات شوي دي او بیا الله تعالی بخلي دي. نو د هر عالم یو عمل دی. سیرت صاحب الله تعالی یو دی او هر امت ته یو پیغمبر را لېږلی او هر امت ته یو کتاب را لېږلی. بله مونږ او تاسو هم یو رب لرو الحمدلله، یو مو پیغمبر دی، بله یو مو کتاب دی او یو مو مسلک او مذهب دی. افغانستان کې صرف د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مسلک چلیږي. دی یو کې څه کمال دی؟ یو کې کمال دا دی چې الله تعالی مونږ او تاسو نه یو عمل غواړي. بله خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله وایي زه یو یم، یو درنه غواړم. دا هغه عمل دی چې دې کې اخلاص پروت دی. کله چې په عمل کې کامل اخلاص راغی، بله بس دغه د انسان د کامیابی سبب دی. امام ابو داود رحمه الله یو لوی محدث تیر شوی دی، چې وفات شو چا په خوب کې ولید، وی څه معامله وشو او په څه باندې الله وبخلي. ورته وی یو ورځ دریاب کې مې سفر کو، کشتۍ کې سوی، بله کشتۍ غټه وړ ملګري را سره و، هلته یو بله کشتۍ تېرېدله. هغه کشتۍ کې یو سړي پرشنګی وکړ. پرشنګي کې مسله دا ده چې چا وکړ دی به الحمدلله وایي، چې چا واورېده دی به ورته یرحمک الله وایي، خو یرحمک الله به دومره غاږ جګوي چې پرشنګي والی واوري. امام ابو داود رحمه الله فرمایي دا کشتۍ رانه لرې وه، بله زما یرحمک الله هلته نه رسېده، د دریاب شورم و، د کشتۍ شورم و. ما وی دا خو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سنت دي. نو کشتۍ د دریاب غاړې ته راغله، خو ما وی سنت پاتې شو. وی ما یو وړه کشتۍ په 8 دیناره ونیوه کرایه باندې. ورته ومې وی چې ما به هغه کشتۍ ته رسې، وی 8 دیناره مې ورکړه او هغه کشتۍ ته یې ورسولم او هغه سړي ته مې وی یرحمک الله. سیرت صاحب دې زمانه کې به په دې ټوله دنیا کې د سړی پیدا کړي نه، خوا کې ناست جواب نه ورکړي. الله جل جلاله راته وفرمایل ای امام ابو داوده تا زما د پیغمبر د سنتو قدر کړی، بس دا ټول علوم او حدیث ته پرېږده، په یو یرحمک الله باندې جنت ته 5 روپۍ جنت واخیست. 5 روپۍ جنت، دا کمال اخلاص دی. ګوره عمل یو دی. بله هارون رشید صاحب یو بیبي و زبیده نو، کله چې وفات شوه بله چا په خوب کې ولیده، وی خدای پاک د سره څه معامله وکړه. ورته وی چې کله ملایکې راغلې رانه پوښتنه وکړه چې زبیدې الله تعالی فرمایي چې د بادشاه بیبي مې ګرځولې وې، بله د بادشاه د تره لور وې، مال مې درکړی و، حسن مې درکړی و، څه دې کړي زما د رضا دپاره. وایي ما ورته وی چې ای الله حاجیان به چې حج ته راغله اوبه به نه وې، ما یو نیر راتېر کړی د شام نه مکې مکرمې ته، تا به لیدلی نښې شته. الله وی دا نه دي مقبول. الله اکبر. که ما تا ته حسن نه وی درکړی، ښایست مې نه وی درکړی، بادشاه بیبي مې نه وی ګرځولی، مال مې نه وی درکړی، دا خو دې نه کوو. نه، یو عمل بخې چې د اخلاص نه ډکي. ما وی یا الله کله به چې د حج موسم راغی ما سره به لیستو د فقیرانو، ما په زرګونو خلک حج ته راوستلي دي. الله وی نه دي منظور. کمال د سره نه وی څنګه به دې راوست؟ ما وی زرګونو روپۍ مې خرج کړي په صدقه کې، زه د قرآن کریم حافظ یم، زما په کور کې ټول حافظان دي. الله وی نه دي منظور. نو ما وی یا الله ما سره خو هم دغه اعمال، الله وی یو عمل دې کړی دی او په هغې دې معاف کړو. هغه دا ده چې ته په کور کې ناسته وي، ډوډۍ دې خوړه او کپله دې جوړه کړه، خولې ته دې نږدې کړه، جومات کې اذان شروع شو. اوس مسله دا ده چې یو طرف ته کپله ده او بل طرف ته د اذان جواب دی. نو تا په خپله هم ډوډۍ بنده کړه او ملګرو ته دې مو وې چې د رسول الله مبارک په سنتو به عمل وکړو. نو چې اذان ختم شو نو بیا دې هغه کپله تېره کړه. زبیدې ما په دې یو عمل باندې ووهلې. د امام رازي رحمه الله په باره کې راځي چې وفات شو چا په خوب کې ولیده، څه معامله وشوه؟ وی چې ملایکې راته راغلې رانه پوښتنه وکړه چې امام رازي څه عمل دې کړی؟ ما وی یا الله ما ډېر سپین کتابونه تور کړي دي، ډېر تصانیف مې کړي دي. الله وی نه دي منظور. دا خو د هر عالم یو شوق دی زه دې مصنف شم. ما وی یا الله ستا په لاره کې مې 10,000 اشرفۍ خرج کړي دي. الله وی نه دي منظور. دا خو د هر څه مالدار سړي تمنا یي چې زه دې ښه سخي شم. ما وی یا الله 10 کاله مې روژه کړې ده. ویلې نه
ما وی یا الله هلکتو وهلکتو زه هلاکه شو ما سره خو نور څه نشته. بله وی الله راته وفرمیل یو عمل در سره دی، هغه دا دی تا یو ورځ قلم باندې لیکل کول او د قلم په څوکه باندې رنګ و، بله یو مچ راغی او دا په دې رنګ کېناست. د نفس تقاضا دا ده چې لیکل شروع کړه، مچ څه کوي؟ تا وی دا هم د خدای پاک یو مخلوق دی او تږی به تا ورته قلم ودرو چې مچ سیراب شو او واولته تا لیکل شروع کړ. ای فخر الدین رازي د یو مچ په سیراب کېدلو مې معاف کړ. خلاصه دا د زرګونو واقعات داسې دي. موږ او تاسو ولې خفه یو؟ موږ کې سیرت صاحب اخلاص نشته. موږ چې هر عمل کوو که مونځ کوو د دنیا غرضو سره ولګو، که اودس کوو د دنیا غرضو سره ولګو، که تقریر کوو د دنیا غرضو سره ولګو، که ذکر کوو د دنیا غرضو سره ولګو، که تلاوت کوو د دنیا غرضو سره ولګو. زموږ زړونه دینم غوجلې جوړې کړي دي، یو غرض نه په زرګونو اغراض، بلکې که د چا جنازې ته ځو هلکه جنازې ته وایي چې چا جنازې ته لاړ نه شي ولاکه بیا ستا جنازې ته والکه دا خو ته د بدل کار کوې. جنازه خو د مسلمان په مسلمان باندې حق دی، دا خو د خدای د رضا دپاره کوه. هلکه واده کې چې ډوډۍ ورنه کړې والله بیا څوک هم بلي خلک در پسې خبرې کوي والکه ولیمه سنت ده، د دې وجې نه ولیمه کوه چې دا سنت دي. وایي د خلکو خوړلې باید ورکړو، د خلکو خوړلې ده. نو لوی مشکل دا دی چې موږ او تاسو کې اخلاص نشته. یعنې زه ګارنټي در کوم جناب سیرت صاحب ما یو سړی لیدلی ډېر مخلص اوږده واقعه ده اوس نه کېږي، خو دومره خوشحاله ما ورته وایي په څه خوشحاله یې؟ وایي خدای پاک راته اخلاص نصیب کړی، هر کار د خپل رب د رضا دپاره کوم بس. دې وجې نه د قیامت ورځ چې شي الله دې موږ او تاسو باندې اسانه کړي. امین. او 1000 نفر رسول الله مبارک فرمایي دا به د جنت دروازې ته ورسېږي. ملایکې به ترې پوښتنه وکړي څنګه راغلی؟ بس راغلو دروازې ته ځان رسوي. او پولیس راته ولیده؟ نه. عملنامه یې درکړه؟ نه. حساب وشو؟ نه. شارټکټ ته لیدي. شارټکټ ته ښه څنګه راغلی نه یې پوه. بس الله تعالی غاږ وکړه این اولو الالباب، وایي موږ پورته شو دلته راغلو. وی کار مو څه دنیا کې مو څه کول؟ ویل یو کار مو کنا نحب لله ونبغض لله، موږ به هر شي سره مینه د خدای دپاره کوله او د هر شي سره مو بغض هم د الله دپاره کوله. وی دا کمال درکې دی که نه. دې وجې نه علما د سلوک او د تصوف وایي په ټولو کې اعلی شی دا دی چې هر کار د خپل رب د رضا ده. اخلاص چې پکې و او دې کې د بل شی ګډ نه کو. جناب سیرت صاحب بیا خفګان نشته. ته منې سیرت صاحب چې زه کله درس ته کښېنم الحمدلله ثم الحمدلله دا د مور او پلار د دعاګانو برکت دی او د مشایخو یعنې څه نه څه هغه زړه کې مو اخلاص هغسې خو نه ده چې څنګه مناسبه ده، خو ته منې چې دومره خوشحالي را باندې راشي. کله دومره خوشحاله شم زویم چې د خوشحالۍ نه مړ نه شي. یعنې د اخلاص دومره برکت دی. زویم یا الله څومره مهربانه کتاب ته دې کېنولی، جومات ته دې کېنولی، قال رسول الله وایم ما ته خو خپل عمل معلوم دی چې زه څوک یم، زه خو هېڅ نه لرم، خو دا ستا دومره لویه مهرباني. نو سیرت صاحب زمونږ دا ملګري ال نه وایي کم کمال چې په علم کې دی، کم کمال چې په دین کې دی، کم کمال چې د الله تعالی په یادېدلو کې دی، دا په هېڅ شي کې نشته. یعنې سړی د تجربو کې زه دې ټولو ملګرو ته وایم تاسو تجربه وکئ، سهار مونځ په جمع وکئ او بیا راپورته شئ او مغه ځای کې کښېنئ او خپل رب یادوئ. الله 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 هغه داسې غیرتي رب دی، هغه دې یادوئ بیا چې کله لمر راوخیږي 2 رکعته مونځ وکئ او یوه رکو تلاوت وکئ. ته بیا دا ورځ وګوره د هغې ورځې نه چې تا 8 بجې راپورته کېږي او هېڅ پروا نه ساتي. دا دومره لوی جرأت چې سترګې د الله درکړي، بدن الله درکړی، د الله په دنیا کې ګرځي او دومره بې پروایي کې بیا وایي زه خفه یم.